ډېر ګرانو زړه ته رانږدې ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او راغلي وئ چې خپل نوی درس واروئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. بیا به هم خپل نوی درس پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. تاسو د تیرې ورځې درس الف ب پ و. موږ تاسو ولیدل چې که د دغه حرفونو سره د ب او د پ سره الف راشي کوم شکل غوره کوي او څنګه تلفظ کیږي، او د الف سره مد راشي الف و مد آ، الف و مد آ شکل ته یې وګورئ او تلفظ یې هم زده کړئ. ب الف با شکل ته یې وګورئ او تلفظ هم زده کړئ. پ الف پا د دې شکل او تلفظ مو هم زده کړ. د نن ورځې نوی درس د ت او س حرف دی. موږ تاسو ګورو کله چې ت ماته شي او الف ورسره راشي او س ماته شي الف ورسره راشي کوم شکل ځان ته غوره کوي او څنګه غږ کړي. نو راشئ چې دغه نوی درس یو د بل سره ولولو او تکرار یې کړو. کله چې ت تاسو لیکئ مکمله یې ښي لاسته ده، ت په منځ کې ماته ت ده. ولې ماته شوې؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي. الف ورسره راغلی تا شوی، تا ت الف تا. لکه ت توت وګورئ، ت مکمله ده، د لاندې د واو سره چې راغلی ماته شوې ت توت. دغه څه دي چې تاسو په تیرو درسونو کې هم لیدلی او هم مو لوستلی. دلته یې یوازې تاسو شکل وګورئ، ت توت. اوس به س وګورو، ښي لاسته مکمله س ده، س حرف، او په منځ کې په چوکاټ کې ماته شوې س ده. ولې ماته شوې؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي سا ته جوړیږي. س الف سا، هغه باید س باید نیمه شي تر څو الف ورسره راشي. س الف سا. لکه س ثمر، تاسو په درسونو کې تیرو درسونو کې س ثمر لوستی و. تاسو وګورئ کله چې س ماته شوې او میم پسې راغلی بیا هم دغه شکل یې ځان ته غوره کړی او تاسو لوستی وو چې هغه میوې چې رسیږي هغو ته ثمر ویل کیږي. نو دغه وای تاسو نوی درس د بلې ورځې تر نوي درسه پورې یوه صفحه د ت الف تا او یوه صفحه د س الف سا نه ولیکئ، تلفظ یې هم کړئ چې ښه زده شي. نور نو خپل چینل سبسکرایب کړئ او وختم پوره دی. د خدای پامان، وختم خیر.